السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو لیدونکو واشنگټن ډي سي نه زه وکیل خان یم د ډیوا ستوري خبرونه ده د ډیوا ستورو د دې خبرونه په نننې مرکه کې په نننې خبرونه کې به تاسو موضوع د خبر پښتونخوا د سلګري سیمې ته سوات ده چرته نه چې موږ سره د سکایپ په لیکا په دې خبرونه په دې مرکه کې ملمنوي نورا احساس بيبي نورا احساس بيبي د تیرې سمودي راهسه شاعري کوي لیک کوي او وایي چې د خپل شاعرۍ د لارې د پښتنو خپل سیره د امن سیره نړۍ ته ښودل غواړي او وایي چې هم دغه شاعرۍ له وجې دا غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه هم وچلوي. دا وخت را سره د سکایپ په لیکه باندې نور احساس بيبي په دې پروګرام کې په دې مرکه کې مېلمانه ده. نور احساس بيبي په خیر راغله، ستړي مشه. مننه ستاسو چې دې ته وخت ورکوي، را سره خبرې اترې کوي. او څنګه ژوندوم څنګه روان دی نوره؟ بس قرار تاسو خیر دی الحمدلله، دعاګان دي. ته خو کومره همې اوس د 11م ټولګي طالب علم یې، خو دا راته ووایه دا پوښتنه یو روایتي پوښتنه ده او دا د ځکه کول غواړم شروع او زه خپلو اورېدونکو ته هم وایم که تاسو د نور احساس کم غزل کم نظم کومه شاعري اورېدل غواړئ نو دلته راته لیکلی شئ، زه به یې خامخا نور احساس بيبي ته خواست کومه چې هغه تاسو ته ووایي. نو د کله راهسې شاعري کوئ نور احساس بيبي؟ زما خو څه وخت وشو چې د شاعرۍ دې میدان ته راغلې یم، ډېر پوهه نه یم خو بیا هم زده کړې کوم د خپل استاد نه. ښه، زده کړې کوئ لا اوس هم زده کړه خو خیر خلک تر مرګه پورې کوي او چې څو پورې ژوندي نو زده کړې کوي او کم عمر کم حد ول نه ټاکئ، خو تاسو وایئ د خپلو استادانو نه زده کړې کوئ. او څومره مودې نه شاعري کوئ تاسو اندازتاً څومره وخت شو؟ زما په یو کال کې ما شاعري شروع کړې ده. کال به کېږي شاعري. په یو کال کې خو نوره احساس بيبي ډېره زیاته مشهوره ده، سوشل میډیا باندې ډېر خلک پیژني، څوک وایي ناڅاپي مشاعره، څوک وایي چې کوم دی نو نوره احساس سره مرکه، دغه شان ستا ډېر نوم دی په دې سوشل میډیا خلک پیژني. نو شاعرۍ کې د کمال څه دی؟ په کومو موضوعاتو لیکل کوئ؟ کوم ځکه دا ووایم کوم غزل رات لیکئ، ټپه لیکئ، ورسره چې کوم دی نو که دا ووایم نظم لیکئ، څه ته زیاته ترجیح ورکوئ؟ په شاعرۍ کې خو بس غزل ته ډېر زیات توجه ورکوم ځکه چې غزل روماني نو زه پکې خپل رنګارنګ خیالونه راویستی شم که نه، او نظم کې خو بس یو خبره وي نو هغه چې شروع کړي بس هغه ختمه شي. نو په دې وجه زما غزل ډېر خوښ دی، غزل ته ډېره توجه ورکوم. نو خوښه دې نه ده چې یو خوندور غزل د نه وروسته چې کوم تازه تا لیکلی دی لوګې ترې راخېږي که نه شاعر چې څه ولیکي نو بیا خامخا خلکو ته م دا وخت تا ته 900 کسان ناست دي او تا ګوري نور احساس بيبي ټول پښتانه دي، تا سره په ژبه شریک، تا سره چې کوم دی نو په کام شریک، تا سره چې کوم دی په مذهب شریک، مونږ ټولو سره بلکې یوازې تاسو سره نه. نو هغې تاسو ګوري څه به ورته کوم غزل به ورته وروئ او زه وایم چې ښه په جذبه کې ورته دغه غزل ووایه، ښه په طریقه ورته ووایه نو بیا نورې خبرې اترې کړو. څنګه دې خوښه ده نور احساس بيبي؟ بلکل ډېره مننه. غزل دی چې په ساده باده نادان مې مینه راشي، په ساده باده نادان مې مینه راشي، چې خفه شي په جنان مې مینه راشي. واه واه، یو ځل بیا ووایه نور احساس بيبي، په ساده باده جانان مې مینه راشي. یو ځل بیا. په ساده باده نادان مې مینه راشي، نادان ښه نادان مې مینه راشي، چې خفه شي په خپل جانان مې مینه راشي. چې د مننه چې د یار تصویر مې وینم په لیمو کې، چې د یار تصویر مې وینم په لیمو کې، په والله چې په خپل ځان مې مینه راشي. واه واه، په والله چې په خپل ځان مې مینه راشي. خپل ځان سره مینه پکار هم ده، کمال دې کړی دی. د جانان خیال پکې سوری سوری کېږي، د جانان پکې سوری سوری کېږي، د دې خپل کور په دالان مې مینه راشي. واه ډېر ښه. چې جانان زمونږ کره کړو پاتې، چې جانان نن زمونږ کره کړو پاتې، په شیبو شیبو باران مې مینه راشي. شیخ زه هم تقاضې لرم انسان یم، شیخ زه هم تقاضې لرم انسان یم، د دنیا په سود او زیان مې مینه راشي. یار به دې اختر له راشي ګرانه شي، یار به دې اختر له راشي ګرانه شي، په دې خپل پاگل ګمان مې مینه راشي. چې زما وفا کړله سرسبزه، چې ځمکه د وفا کړله سرسبزه، د احساس په دغه توال مې مینه راشي. ډېره مننه. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. هغه یو شاعر وایي څه بې ادبه شانت یم رازونه فاش مې کړه ټول. نو زه هم غواړم ډېر په خبره چې په دې شعر او شاعرۍ باندې ډېر پوه نه یم که نه، خو بیا هم چې واورم او په غوږونو مې ښه ولګي، لفظونه یې ټیک وي نو ډېر راله خوند راکوي او په دې باندې به شاعران تاسو چې دا غزل څنګه. خو دا راته ووایه
ته وایې چې د کال یو نیم راهسې تاسو دغه شاعري کوئ. څومره شاعري دې کړې ده نوره احساس دي؟ څومره شعرونه دي لیکلي، څومره غزلې دي لیکلي دي، څه د کتاب شکل دا دې ورته ورکړی دی نه دی ورکړی که نه لا وخت پکې شته؟ دغه زموږ اورېدونکو لیدونکو ته ووایه. بس دونه شاعري مې کړې دي چې خپل کتاب چاپ کولی شم. چې خپل کتاب ته چاپ کولی شي. چاپ کړی دی او که لا نه دی کړی دا راته ووایه. که نه دغه شاعري لا په المارو کې پرته ده چینکونو کې که نه او سنبال دې ایښې ده چې ته روکه دننه شي. دا په ډایرۍ کې پرته ده. انشاءالله چې کله هم زما شعر معیاري شو نو زه به کتاب چاپ کوم. لا اوس معیاري نه دی؟ ته څه وایې؟ اوس هم دی خو اوس مات ګډ دی چې کله معیاري شو نو هغه دنیا ته خو به خپل پهچان صحیح ورکوم که نه. زه اوس هر ګډ وګړو کې کتاب چاپ کوم نو بیا خو به صحیح تاسو وایئ چې مطلب دا دی چې کله ستاسو شاعري خو برابر استاد دې څوک دی؟ د شاعرۍ استاد دې څوک دی؟ مرسته در سره څوک کوي؟ استاد مې ریاض احمد حیران دی. ریاض احمد صاحب خو مونږ پېژنو. ریاض احمد صاحب خو د شاعرۍ سره یو نیک کار هم پیل کړی دی. په سوات کې د نشهیي توکو باندې چې کوم ځوانان اخته وي د هغوی بیا ټولنې ته واپس راوستلو لپاره، صحیح ژوند ته راوستلو لپاره ډېر زیات خدمات دي. نو ریاض څه وایي استاد دې څه وایي چې نوره احساس چې کوم لیک کوي څومره زورور دی، څومره اثر لري؟ استاد قرآن ډېر زیات خوشحاله دی. ډېر مطلب زه چې کله هم غزل ولیکم نو هغه ما ډېره اپریشیټ کوي او ډېر داد راله راکوي او ډېر خوشحاله زما په لیک باندې. خوشحالېږي درته؟ ډېر زیات خوشحالېږي. زما استاد شاعر هم دی خو بل هغه نیک کار هم کوي. په منګوره کې د هغه د نوي ژوند په نوم باندې یو ریهیب سینټر دی. کوم دا نشیان ماشومان چې دي دوی چې دي د هغو ټول علاج کوي. بالکل دا خو هغې نه خو ډېر خلک خبر هم دي، موږ هم ترې خبر یو. خو تاسو وایئ چې استاد ستاسو ریاض صاحب دی. نو دا خو دغه خبرې شوې. اوس دې وخت کې به راته څه اورئ؟ دې وخت کې تاسو نه څه اورېدل غواړو. نوره احساس به تاسو جوړ ټلیفون هم پکې راغی. خو خیر دا راته ووایئ دا وخت راته څه اورول غواړئ؟ زه مسافر په دې خپلو غزلو ټپو کې او په دې خپلو دغه کې هیر نه کوي په داسې وي ورته په خپله شاعرۍ کې. که د مسافرو دپاره هم لیکلي تاسو وایئ چې د خپلې شاعرۍ د لارې د ښځو د حقونو مبارزه چلوي، که د ښځو دپاره تاسو په ښځو په موضوعاتو د زنانه او د بیبي شعرونو په موضوعات تاسو لیکلي نو خامخا یې راته ووایئ. خو دا وخت غواړم چې تاسو نه وورم چې څه راته ووایئ. خپل د خوښې یو غزل به درته واورم. ډېر زیات خوښ کړی هم دی خو هغه به غواړم چې تاسو ته یې واورم. سترګې په لار تا د خوږو خبرو چې اثر واخلي، تا د خوږو خبرو چې اثر واخلي، هغه د ژوند د کاروبار لاس په سر واخلي چې پخپله د خپل حسن په دنیا کې روږد دي. څوک چې پخپله د خپل حسن په دنیا کې روږد دي هغه به څه د چا د خوږ زړګي خبر واخلي. مننه. ستا هغې یو مړاوي نظر داسې بې کوره کړمه، ستا هغې یو مړاوي نظر داسې بې کوره کړمه لکه چې اور ځنګل کې ګرګه د نختر واخلي. زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، دا چې په زړه کې دې ساتم بهر دې نه راپرېږدم، هسې نه تا د رقیبانو بد نظر واخلي. ما خو چې داسې سپېره وخت به راځي، ما خو دا نه کړله چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه حجره به واخلي ما نه به ګودر واخلي. دا یو ځل بیا ووایه. ما خو نه ګڼل چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه به حجره واخلي ما نه به ګودر واخلي. ما خو دا نه ګڼله چې داسې سپېره وخت به راځي، تا نه حجره به واخلي ما نه به ګودر واخلي. رباره یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، رباره یار که په رښتیا دومره مین دی په ما، ما له دې بیا هغه د کلي مازدیګر واخلي. زما چندن دې ما نه لاس د مینې نه خلاصوي، ما نه دې زړه واخلي ما نه دې فکر واخلي. ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخلي. یو ځل بیا ووایه. دا یو ځل بیا ووایه. ډېر ښه. ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخلي. ډېر ښه. خط دې د مخ په ګلبانګ دارنګې قبضه وکړله، خط دې د مخ په ګلبانګ دارنګې قبضه وکړله، لکه پښتون چې د مغلو نه خیبر واخلي. چرته یې نه
وفا غیرت په احساس کړی نه دی، چېرته یې نن وفا غیرت په احساس کړی نه دی، لیونی نه دی چې یار له ده څادر واخلي. ډېره مننه. ډېر ښه. چېرته یې ننګ په احساس کړی نه دی، لیونی نه ده چې یار له به څادر واخلي. واه ډېر ښه ډېر ښه. 19 کلنه نور احساس بیبي. ډېر خلک په دې کې کنفیوز دي، دا خیال چې دا اسماء اخلاص ده. اسماء اخلاص نه ده، دا نور احساس ده. دغه یو دغه پکې وي چې کله موږ مخونه پټ کړي وي او دغه زه پوهېږم، زه ډېر احترام کوم، ډېر عزت ورته لرم تاسو دغه حجاب دغه پردې ته او دغه زموږ کلتور او دغه حساب سره چې مذهب دغه شیزونه ټول ساتلي او دغه سنسیټیویټي په دغه نازکتیا پوهېږم او ډېر احترام درته لرم. خو داسې ده چې تاسو چې د نکاح پرده کوئ، په دې هم لږ زموږ اورېدونکو ته ووایئ چې آیا د کور د اجازت نشته، ځکه چې دغه شاعري تاسو کوئ، تاسو دغه شاعري بل څوک تاسو په دغه شانتي په نکاح کې بل څوک هم کېناستی شي او دا دعوه کولی شي چې زه نوره احساس یم او ستاسو دغه غزل او ستاسو دغه نظمونه او ستاسو دغه شاعري راغستی شي، لیکلی شي، ځان ته ویلی شي. نو دا نه ګڼه چې دا د خلک پټولی شي، داسې لایو راشي او چې کوم دی ستاسو په ځای باندې کښېني. نو دا خو د چا خبره چې معاشره د پښتو ده، بېشکه نو بېشکه پښتانه او دا مطلب دا حجاب چې دی دا خو د پښتنو پیغلو یوه پرده ده. نو نه زما پوښتنه دا نه وه، زه بلکل د حجاب پر ضد نه یم، دا نه وایم چې یا ډېر خلک به تاسو سره اتفاق لري، په دې مونږ پوهېږو او زه تاسو خو ما ووایي چې زه ډېر احترام واسې مې دا نه ګڼي دا که پوښتنه داسې وکړم چې ستاسو دغه شاعري څوک راواخلي او ستاسو په دغه کې کښېني، دا بیا به څه کوه، هغه حساب کوي، بیا به دا څنګه کلیم کوي چې نه نور احساس خو دا نه نور احساس زه یم، دا بیا څنګه ثابتوي؟ ما د شاعري چې د چا خوښه یې وایي دي، زه خو ډېره زیاته خوشحاله شم چې زما شاعري به لا د چا خوښه شي او وبه یې وایي په بولغه کې به کښېني او لا وبه یې وایي. صحیح، که خوښه یې نو تاسو وایئ چې ویې وایي، خو که دا ووایي چې دا شاعري د نور احساس نه ده، مطلب نور احساس زه یم، ځان نور احساس جوړ کړي، دغه ته زما مقصد دغه و د خبرې. نو خلک خو د یو کس شاعر چې د هغه شعر خو پېژندلی کېږي، هغه خو چېرته هم پټ نه پاتې کېدی نه پاتې کېږي. هسې داسې څه شوي چې ستا شعر چا راغوستی، غزل یې راغوستی چې دا زما د نور احساس نه دی، داسې څه شوي دي؟ بلکل شوي وو راسره. زما یو فرینډ ده، نو ما ته یې وي یو جنۍ دا شعرونه وایي، نو چې هغې ما ته یې کړل هغه زما وو، نو ما ته یې وویل خپل شعرونه شعر کوم، نو ما ورته یې بلکل شعر کړه چې هغې ما سره شعر کړل، هغه زما شعرونه وو. دغه هم د دغې غزل دا یو شعر پکې هم وو، ما چې اوس ووایي ځان ته که ډېر ووایم چې سترګو ته یې نه ګورم، سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخلي. سترګې نادانې دي په بیه ځان له شر واخلي. ها صحیح. دا خو دغه خبره هسې مشاعرو له ځې، پروګرامونو له ځې نوره احساس؟ او بلکل چې داسې سکول کې پروګرام یا یونیورسټي کې داسې مشاعرې وي نو هغې له ځم، هغې له ځې. او د کور کې سره مرسته ده چاره ګور دغه مشاعرو له تاسو څنګه ویلې پښتنه ټولنه او کلتور او بیا دغلته چې کوم بندیزونه او دغه حساب سره د ټولنې حالات او بیا په سیمه کې حالات هغې ته چې ګورې کور کې سره د نن ورځې چې زه به دا پوښتنه داسې وکړم، د نن ورځې چې نوره احساس ته 19 کلنۍ کې دا الوت کوي په بره باندې، دغه وزارې ولا چا پرانستې پرېښي دي، پلار رور د چا مرسته راسره ده؟ زما پلار. په د پلار مرسته راسره. پلار دې څه وایي چې نوره احساس څومره به راتلی شي؟ پلار مې زما هر یو خواهش پوره کوي، بلکې زموږ فیملي داسې دی چې هغه د شاعرۍ نه خبر هم نه دي چې شعر صحیح او شعر ویل څنګه وي. صحیح. ته وویل ما یې زما شاعري خوښه ده، بس زه کوم، نو هغه ماته انکار نه شم کولی. او دا شعرونه در باندې نازلېږي که نه؟ ګوره دوه قسمه ما چې څومره اورېدلي تاسو ته خو ما ووایي چې شعر مې هم درته ووایي چې څه بېادبه شانتې یم او ویرازونه مې پاش مې کړل ټول که نه، دغه بېادبه شانتې دا ما دغه نه اورېدلي، دا د لیکلي دي عنایت الله، زه فکر کوم د سوات سره تعلق ساتي، هنرمند هم دی که نه، نو آرټسټ د سندرې وایي، دغه نه مې اورېدلي. خو هغه کیسه مې دا کوله چې دا شعرونه در باندې نازلېږي که نه، دا ته چې کوم دی نو دا دوه قسمه شاعران دي که نه، میکانیکل وي او بلکل چې کله مې موډ وي بیا لیکلی شم او چې کله مې موډ نه وي نو بیا نه شم. ډېر خلک تاسو دپاره پوښتنې رالېږي دا وخت، ستاسو سلامونه، ستاینه، مینه، محبت او ستاسو ته د خور او د وایي چې زموږ بچی او زموږ چې کوم دی نو لور او زموږ چې کوم دی ویاړ او د پښتنو ویاړ او دغه کیسې ټولې روانې دي کې ډېر خلک لګیا دي. او یو کس پکې وایي تا چې افسر افغان خو پېژنې که نه، د شنګلې سره تعلق سره، هغه سره وي چې تا پروګرام کړی وي، هغې کې تا شعرونه ویلي، کوم شعرونه تا ویلي؟ دغه غوښتنه نه کوي. زه غواړم چې د خپلو اورېدونکو لیدونکو دغه غوښتنې هم تاسو ته کړم.
هغې کې ما یو 2 غزلې ویلې وې. زه خو یم وایه راته نه. بلکل تاسو ته به یې ووایم. ستا د خاموش نظر په دون کې تقدیر جوړ کړی. ستا د خاموش نظر په دون کې تقدیر جوړ کړی. یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړی. سهار ماښام پکې بلها مړې کېږي. سهار ماښام پکې بلها مړې کېږي. رقیب هندو راته د مینې نه کشمیر جوړ کړی. زلفې یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي. زلفې یو دي خو نومونه یې جدا جدا دي. چا ترې سنبل، چا ترې ماران، چا ترې زنځیر جوړ کړی. زه به حجره، زه به دیره، زه به جرګه لرله. زه به حجره، زه به دیره، زه به جرګه لرله. محبت وار کړو دا چې نن یې ترې فقیر جوړ کړی. په اوښکو کې یې وخندل اوس کومه نامه ورکړم. په اوښکو کې یې وخندل اوس کومه نامه ورکړم. شونډې خاندي او کاسو سترګو یې ویر جوړ کړی. د ځیګر او د احساس په درد غني یمه زه. د ځیګر خوب او د احساس په درد غني یمه زه. زما جانان زما داسې ضمیر جوړ کړی. نه زما جانان زما داسې. دا یو ځل بیا ووایه وبخښه. د ځیګر خوږ او د احساس په درد غني یمه زه. زما جانان زما داسې ضمیر جوړ کړی. واه ډېر ښه ډېر ښه. او هغه بل غزل داسې و لږ لږ یو څه شعرونه به یې راته یاد دي. ویې وایه ویې وایه. تا ته دې کتل اوښکې خو ودې کي. تا ته دې کتل اوښکې خو ودې کي. ما ته دې کنځل اوښکې خو ودې کي. زه هسې په زړه سوری سوری یمه. زه هسې په زړه سوری سوری یمه. جویو دې پکې بل اوښکې خو ودې کي. مړه زما یې هره ادا خوښه ده. مړه زما یې هره ادا خوښه ده. مړه چې سجل اوښکې خو ودې کي. ډېر ښه. مړه دا یو ځل بیا ووایه. زما یې هره ادا خوښه ده. خوښه ده. مړه چې سجل اوښکې خو ودې کي. زه احساس غزل به ورته ووایم. زه احساس غزل به ورته ووایم. ما ته دې متل اوښکې خو ودې کي. د دې کې رانه څه شعرونه یې هېر شي. هیڅ خبره نه نشته. ځکه خو ته مونږ وایو چې ګوره کتاب چې راشي دغه ټول شعرونه بیا مونږ ستا دغه ټولې غزلې دا مونږ ګورو وینو به لولو به او خلکو ته به رسي. نو که تاسو نه هېرېږي نو مونږ ته به یاد وي. او دغه وګوره دا یو ورور ته یاد وو که نه هغه دغه ذکر وکړلو. ښه ته خو ډېرو مشاعرو لمځې پروګرامونو لمځې دا تاسو وویلې. مونږ اکثر تاسو په سوشل میډیا باندې هم وینو. ته وایې چې پلار مرسته راسره ده. خو که دې ته دا پوښتنه وکړم تا کومه شاعري چې ته کې دا کوم لیک چې ته کې نو آیا دغه شاعري دغه ټکي دغه توري تاسو کتلي د نور چا په شاعرۍ کې هم کارېدلي وي چې دغه رقم شاعري کوي یا تاسو کتلي وي که نه؟ زه اصل کې د بل چا شاعري ډېره نه ګورم. زما خپله سوچ دا وایي چې زما په شاعرۍ کې به د چا رنګ راشي. نه خو دا خو ویل کېږي ګوره پوهان دا وایي مشران دا وایي پوه خلک دا وایي که یو ښه شاعر دپاره لوستل ډېر زیات ضروري دي چې نور خلک ولولي نور خلک وګوري. نو ته بیا دې ته څنګه ګورې؟ زیاتره چې دی رحمان بابا غني خان او د حمزه بابا د شاعري ډېره مطلب بوکس ګورم. د هغو دا کتابونه ډېر زیات ګورم. د هغو هغه شاعري مې ډېره زیاته خوښه ده. صحیح صحیح. او اکثر دا شاعران خو خپله شاعري په ترنم کې هم وایي. نو ته خپله شاعري په ترنم کې وایې او که نه؟ نه ما لا ترنم کې نه ده ویلې. ښه نه ده ویلې. صحیح سمه ده. او په ښځینه شاعرانو کې موجوده وخت کې چې وګورې په جنکو کې کومه داسې کومه شاعره شته چې هغه ته لولې ګورې ملاقاتونه دې ورسره شوي لیدلي دي وي؟ په ښځو شاعرانو کې زما د چا سره ملاقات نه دی شوی خو بیا هم یو شاعره وه نو د هغې هغه شعرونه به ما ډېر زیات کتل. ښه د هغې شعرونه به تاسو ډېر کتل. نوم یې ته نه دی یاد خو دې وخت کې راته دا ووایه. زه غواړم چې تاسو نه ډېرې غزلې واورم او چې نظمونه دې لیکلي دي که نظم دې نه یې لیکلي صرف غزل لیکي؟ نظم باندې مې یو کوشش کړی خو هغه داسې د خط په شکل کې هم د هلک د طرفه دی هم د جنۍ د طرفه. زه خو وایم ویې وایه دا خط مونږ ته ووایه چې دا څه وایي دا هلک څه وایي او دا جینۍ څه وایي چې دې نه خبر شو بیا نورې خبرې کوو. څنګه دې خوښه ده؟ بلکل. وایي د نیمګړې مینې خط دې مې دا دی چې مې پکې ګونګۍ د اظهار ژبه شوله. چې مې پکې د اظهار ژبه شوله. د زړه د درده مې شباره غوندې تبه شوله. دا به څنګه کېږي زړه مې دا کرل ریبل شروع کړه.
ستا د خمار قسم چې ډېر یې درزېدل شروع کړه. ما وی چې څنګه و په تا باندې دا زړه کومه، د زړه خبره تا ته څنګه و په خوله کومه. په دې خیالونو کې دې راغلم د چلي سوري ته، زما د خوږ زړه د ارمان او د دمې سوري ته. زه ستا چنې ته په دې فکر په خیال کښېناستمه، ستا د سوچونو او فکرونو په ټال کښېناستمه. په تصور کې مې په غاښو کې قلم ونیو، خو بس دننه مې زړګی دغه یو غم ونیو. تا ته خط لیکمه، خو په دې خط کې به څه لیکمه، تا ته به څنګه د خپل زړه دردونه څه لیکمه. د یو جونګړي څه قیمت دی د محل په وړاندې، ملنګ څوک نه پرېږدي د داسې شش محل په وړاندې. ته په زربفتو کې په ناز پاللې، زما ګریوان کې د غربت ډېرې ټوکرې ګنډلې. ستا نازنین سر ته تکیاګانې د بخملو پردې، زما پاکل سر ته زما تکیا زما سنګرې. نو په ما کې د لیکلو دغه توان مخې ته، ملنګ به څه وي د جهانګیر او شاهجهان مخې ته. بلها شیبه مې د خپل زړه سره جګړه وکړه، موږ د خط په لیکو یو بل سره شخړه وکړه. هسې نه تا باندې زما لفظونه بد ولګي، د بل جنون د څه سرحد سره مې حد ولګي. زړه مې ټینګ نه کړو ستا په لورې مې قدم کېښودو، ستا د نامې په وړومبي تورې مې قلم کېښودو. خو دا قلم مې هډو مخکې نه تلو ستا د نامې، خدای دا څومره وحشت دی د اشنا د نامې. ستا په نامه مې وچه شوې د قلم څوکه ده، ستا د الفت اظهار جانانه د علم څوکه ده. د محبت په یو اظهار کې زمانې ووتې، د محبت په یو اظهار کې زمانې ووتې، تا ته مې ونوې جانان ډېرې بوټې ووتې. زما د مینې خط هم دغسې نیمګړی پروت دی، دا د ځیګر الفت دی بې کفنه مړی پروت دی. دا پسې اوس د هغه جنۍ د طرفه جواب دی د دې خط. زما د مینې د اظهار نه ګیلمن لاليه، زما د مینې د اظهار نه ګیلمن لاليه، چېرته زما په مینه ته نه شې شکمن لاليه. بېشکه کوم نامه پرې لیکلې نه ده، په خط کې ښکاري چې ستا اوښکه ودرې لرې نه ده. منم چې تا لیکلې نه ده ستا د زړه خبره، خو زه پوهېږم چې په زړه کې ده ستا څه خبره. ته د الفت اظهار زما نه داسې په جار غواړې، د زړه سودا داسې شیندلې په بازار غواړې. او دې کې شک نشته چې زه تا سره مینه کوم، خو پښتنه یم یو خبره سپینه کوم. دا مې واده د تا ودان د زړه په کور ساتمه، نم او نموس لرمه زه هم پلار او مور ساتمه. د فکرونو نور څه دي، د حیا څادر دی، ښځه خو مینه د ښکلا ده د وفا څادر دی. مونږ زما په خپو کې زولنی مې د لالا پټ کې دی، او ما د خپله ځانه ګران مې د بابا پټ کې دی. مونږ پکې اوس خو سماج دی د سړو په مونږه، اختیار مو نشته بس یو راج دی د سړو په مونږه. دلته خپل غیرت او بغاوت ګڼي، سړي مونږ تل په خپل پښتو په خپل غیرت او په پښتو وژني. دوی ادم خان بری کوي مدام زور خو وژني. ما ته خبرې په الفت کې په دا رنګې مه کوه، دې کې خبرې د بادشاه او د ملنګ مه کوه. مینه خو تل په سیرت کېږي په صورت نه کېږي، یو ځل مې کړی دی په بیا بیا محبت نه کېږي. جانانه راته څه وې څنګه به زه تا هېروم، زه لیونی یم په زور په خپله تا هېروم. پښتني پېغلې محبت داسې ګوګل کې ساتي، لکه صدف چې مرغره په خپل ټال کې ساتي. چې به همتونه به اوس به یې په قسمت پرېږدو، نور به د سپین تور په منځ کې توافت پرېږدو. ته مې دشمال ښکلو زه به دې بنګړي ښکلوم، ته مې ماضي ښکلو زه به دې ماضي ښکلوم. د محبت مطلب هرګز منزل موندل نه دي، دا یو مزل دی خو منزل ته رسېدل نه دي. د سرو لالونو خزانو مې د لاسه وځي، د سرو لالونو خزانو مې د لاسه وځي، چې ستا د درد زړه کې مې کله د احساس وځي. ډېر ښکلی او تاسو پکې ډېر اړخونه څېړو. خو دې ځای کې به زه خپلو اورېدونکو لیدونکو ته وایم چې ډېر خلک تپوس کوي چې نوره احساس د کوم ځای نه ده، کوم ځای سره تعلق ساتي. نوره احساس د سوات سره تعلق ساتي او د 11 ټولګي طالب علمه ده، 19 کلنه ده، شاعري کوي د تېر کال یو نیم راهیسې. تاسو فرحان سراج صاحب ګوري د سوات نه، نو هغوی هم تاسو سلامونه رالیږي، استادو ډېره ستاینه کوي، مننه هم کوي. او چې کله مشاعرې له لړ شي او کله تاسو کوم نظم ووایئ، غزل ووایئ، ښکلې شاعري ووایئ، نو
وتل شاعران مطلب استادان شاعران یا مشران شاعران هغه نیوکه کوي یا تاسو ته وایي چې په دې شعر کې د وزن نشته، په دې فلاني شعر کې د وزن نشته، دا داسې کول پکار اصلاح کوي تاسو کنه مطلب خپل مرزه تم پریدي اړو څوک سوي نه او بالکل زما اصلاح کوي مشران چې کمی زه خو چې شکر الحمدلله کمی مشاعرې لذت یم نو باغې کې مشران شاعران ډېري عباسین یوسفزی صاحب شو، ساحل صاحب شو، عزیز منیروال شو، داسې دا مشران چې کوم شاعران دي زه د هغو مطلب چې د هغو کومه مشاعرې د هغو له ځم ښه هغې لځې او چې تنقید در باندې شي هغې ته غوږ نیسي. د دې وخت کې یو ورور دی نیاز عاجز صاحب دی، هغه وایي چې هغه هم ستاسو ډېره ستاینه کوي، لګیا دی چې شاعري وایي او دغه شانتې، خو هغه بیا دا هم وایي چې هر شاعر له تنقید ته هم غوږ نیول پکار دي، که څوک پرې تنقید وکړي نو هغه خپل اصلاح کول پکار دي. تاسو هم وایي چې هغې ته تاسو غوږ ورته نیسئ او هغه مطلب دا دی چې کوم څوک تاسو په شاعرۍ کې درته ووایي چې دا پلانې ځای کمزوری دی یا دغه شانتې او دا شاعري چې تا وي اکثر وي موږ داسې وورو نور احساس چې دا شاعر باندې دا شاعرونه را نازل شي یو رقم، ځکه چې هغه څه ویني هغه د خپل قلم او د کاغذ ترمنځ راولي او هغې ته شعرونه ترې جوړوي او بیا دغه شعرونه سندرغاړي ووایي نو هغې کې سندرې جوړې کړي نو دا در باندې نازلېږي څنګه دغه څه حساب سره ټولنې حالات ویني، د سیمې حالات ویني. نور کله خو داسې نه دي شاعر مطلب لکه داسې حالات وینم نو د شپې لیکل کوم د ورځې مې چېرته نه دي کړي نو یو ورځ دوه مخکې مې څه حالات ولیدل کالج ته تلم نو دا شعر مې ذهن ته راغی وایي د دې خلکو نه ډېر لرې چېرته ځمه د دې خلکو نه ډېر لرې چېرته ځمه د دې خلکو نه مې یره پیدا شوې د دې خلکو نه لرې چېرته ځمه او د دې خلکو نه مې یره پیدا شوې. چېرته به ځې نور احساس هسې څومره لرې وتې صحیح سمه ده. نو دا خبره ترې شوې او کالج ته چې لاړه شي ته وایې کالج ته چې ځم که نه ته خو اوس د 11 ټولګي طالب علم هم یې نو هلته چې لاړه شي ملګرې به دې هم وي که نه سکول کې کالج کې به دې ملګرې وي جینکۍ به وي او استادانې به دې هم وي هغې ته وایي چې راشه که نه مونږ ته څه ووایه شعرونه راته ووایه ته خواستونه راته کوي که نه ډېر زیات راته وایي اکثر چې زه لاړ شم د زموږ هغه پرنسپل لکه دومره عزت زما کوي چې ما ته هغه خپل کورسۍ ما ته پرېږدي ما ته وایي نوره احساس راله کېږه درته ډېر زیات سټوډنټ حیران شي چې دا څنګه نو سر ورته وایي دا خو زموږ د سوات سټار ده نو هغه ډېر داد راکوي ما ته پرنسپل صاحب وایي چې دا د سوات سټار ده یو ستوری دی ځکه خو ستوري خپرونه کې ناست دی ګوره د ډیوې دا ستوري خپرونه دې باندې ډېر خلک دی کې مونږ شاعران راولو ادیبان راولو لیکوالان راولو سندرغاړي راولو سیاستدان راولو د هر هغه چا چې په ټولنه کې څه رول دی هغه راولو ډېر خلک نیوکې هم کوي وایي چې مطلب اکثر په دې تاسو پلانې کس به راوستي او پلانې کس به راوستي نو دا خپرونه د هر چا دپاره ده او هر هغه څوک چې په ټولنه کې څه نه څه کنټریبیوشن دی څه برخه لوبوي او ټولنې ته مثبته برخه منفي نه مثبته برخه یې وي نو هغه به مونږ راولو دلته په پروګرام کې به یې کښېنو او هغه به خپلې کیسې کوي او دغه شانتې خپل شعرونه به وایي خپل نظمونه به وایي د خپل ژوند کیسې به وایي چې هغه نور خلک پرې زده کړه وکړي دغه شانتې نور احساس چې نن مونږ سره ناسته ده دا د نورو جینکو دپاره هغه جینکو دپاره چې لیک کوي خو د هغه قلم هغه مات کړی شوی دی د هغې نه صحیح ویستی شوی ده هغې ته دا اجازت نشته هغې ته دا د ټولنې لخوا د کورنۍ لخوا که کورنۍ اجازت ورکوي هم خو ګاونډیان به څه وي کاکا او ماما به څه وي په دې نورې خبرې هم کوو خو غواړم چې ستاسو نه ډېره شاعري وورم څه به راته ووایې دا وخت زه خو یم که په مسافرو داسې لیکلي یا مسافر چې کوم دی نو هغه جزانان هغوی د هر چا نه ښه وخوړه اوس کله خو بیا هم چې کوم دی نو مسافر دي خیال به یې پکې وساتو څنګه دی خوښه ده نور احساس کوشش کوم که ما په مسافرو لاریک نه دی کړی په مسافر چې نه کړ بس دا خو بیا مسافر خو درنه خفه شو زه ګپ لا کوم یو څه شعرونه مې لیکلي وایي دا ځلې راشه په اختر جانانه دا ځلې راشه په اختر جانانه ډېر مې یادېږي مسافر جانانه چې پکستا دیدن کولی نه شم چې پکستا دیدن کولی نه شم مور دې شپوري په مازدیګر جانانه چې پاکستان دیدن کول نشم اور دې په پوري په دا بیا راته وایه اور دې پوري په مازدیګر دا ځل بیا وایه نور احساس بیبي ډېر شورانه اور دې په مازدیګر جانانه ښه نو دا خو دغه شان دا خو د مسافرو دپاره مسافرو ته ټولو ته وایي نور احساس بیبي وایي چې په داسې مازدیګر د اورو لګي چې تاسو پکې نه یې که نه خو ښه د دې نه علاوه اوس به راته څه ووایې کوم غزل او نور احساس بیبي ښه زه به خپل هغې ته
خپل اردوونکو لیدونکو ته وایم چې ټول سره مل پاتې شي. نور احساس بي تاسو مو ډیوایس الټا دی وخت تاسو اوس صحیح شوي نومان خو سره دی کنه تل خو نه دی یاره منم د نومان والله چې خیال ساتي کنه. ها صحیح ده. نو تاسو غزل ویلو راته مورو بیورا بیمورو بیورا یو پیغلو بیګورا پچو دلا ولاړو سرتورا پچو چړې دلا ولاړو سرتورا تاوتی جنازه دا زما د زړه د کورا د خار کډولما یریګم د شورا د زړه مجال نشتا چې اوجاړم په زورا د زړه مجال نشتا چې اوجاړم په زورا د زړه نه خیرې لرکا جانانه په زړه تورا خو بینای پسترګو خو بینای احساس کوشم کورا پسترګو خو بینای احساس کوشم کورا. او ها صحیح. دا تاسو ته جوړ کال را روان دي ټلیفون پکې را روان دي په موبایل هم څنګه حساب دی نور احساس به تاسو موږ سره کال نه را روان ها تاسو غلی شنو ما نو غزل ختم شو که څنګه چل شو ته ما په پاکستان نو مو نه د اخر کې ها غزل ختم شو موږ ته لا پته مو وی کنده بل اوس خوګه غزل خدا غزل وړي مينو بس به وکي خیر دی. ها صحیح. اکثر د شاعرانو دا خواهش شومي کنه شاعران چې کله شعر ولیکي غزل ولیکي ټپه ولیکي سندره ولیکي څه هم ولیکي نو هغه وی چې خلکو ته موري او بیا بل کوشش دا وي چې یو هنرمند ولوم وي. نو تاسو شاعرۍ کې تاسو کوم شعرونه کوم هنرمند ویلي دي اوسه پورې؟ تما غزلې چې دي زیاتره اقبال یوسفزۍ د سوات سیمې یو تکړه سینګر سندرغاړی دی هغه ویلي دي ډېرې غزلې هغه ویلي دي او شهاب شاهین هم ویلی دی او بل یو سندرغاړی دی هغه هم ویلی دی خو دغه چې کومې ویلي دي اقبال یوسفزۍ نو هغه ما شعر کړي دي او دا نورې لارې ویلي دي. اقبال یوسفزۍ کوم شعر تاسو ویلی دی کوم غزل یې ویلی دی کوم یو یې ویلی دی مونږ ترې واورو په دنیا کې ښایسته عمرونه ډېر دي خو په خدای کمې د یار سره جوړېږي ښایستونه په سرخو بوډر نه شي ښایستونه د کردار سره جوړېږي. دا من هیر دی خو بس صحیح دغه د نه هیر دی. اوسې خواهش ته شي چې کوم هنرمند ستاسو شاعري ووایي داسې کوم هنرمند یا هنرمنده چې هغه ستاسو شاعري ووایي چې دا د پلاني غزل ما لیکلی چې دا د پلاني آرټسټ یا پلاني هنرمند ووایي نو ښه به بالکل دې څه خواهش وشته څوک دي نوم واخله کنه دې وخت ګور دا خبرونه ډېر خلک ګوري او کېدای شي دا ستاسو د اواز هغه هنرمند ته ورورسي چې اسماء وبخه نور احساس بي وي چې زما دا غزل یا زما دا نظم د پلاني هنرمند وي. څوک ته هنرمند څوک ته خوش قسمته هنرمند څوک ته دا به زه داسې وایم هغه کرم خان او زبیر نواز دا ډېر زیاته زبیر نواز او کرن خان دي دوانو سره زره رابطه کې ما تماس کې ما په هفته کې په هفته کې یو پیرنینو یا په دویم هفته سره زما خبرې خامخا کیږي دا میسج په کرن تم رسوم کرن خان ته هم او زبیر نواز دا وخت په پاکستان کې هم دی امریکا کې ژوند کوي راغلی دلته کې خو اوس تللی پاکستان ته په چکر دغه یو البم هم را روان دی هغه باندې کار کوي دلته کې او تاسو وایي چې هغه اسې کاغذ ته وایي چې موږ وکستا نور احساس تا وایو ستا غزل وایو کوم غزل بوله ورکه نو هغه خو هغه انتخاب کوي کنه اسې ستا کوم غزل په کرن خان صوت دی چې کرن خان یو زما چې کوم دا یو غزل مې ډېر زیات مخکې دا تاسو چې موږ ستا د کوګو چې اثر واخلي او زبیر نواز د کم کلام وي کم نظم دلوي کم یا کم غزل دلوي هغه دی دا وایي کنه ستاسو خاموش نظر بدون کې تقدیر جوړ کړي نو وی دا وایي کنه دا ته وایي په طریقې خو مزدا چې څنګه یو شاعر په جذبه کې شعر نو یا غشانتي وایا ته هم شاعر لیکواله ستاسو خاموش نظر بدون کې تقدیر جوړ کړي یو مصور د زړه د وینو نه تصویر جوړ کړي هم دا غزل ما وسوي
دا تاسو وویلې بالکل دا تاسو وویلې کنه ها نو دا خو دا خبره اترې شوې. اوس هغه جینکې خصوصا به زه جینکې یاد کړم او یا خصوصا جینکې او عموما د هلکان پښتانه هلکانو جینکې یادوم که د پولې دې خوا دي که د پولې هاخوا دي په پاکستان کې دي که په افغانستان کې دي خو هغوی باندې قدغنونه دي بندیزونه دي پې د ټولنې بندیزونه پې د کورنۍ بندیزونه دي او هغوی هم ښه لیک کولی شي ته خو یې ما سره د پلار مرسته ده او پلار دې وایي چې والوځه الوت وکړه بره لاړه شه ستا وزر یې نه دي کټ کړی او دغه نو ته وایې چې هغه راسره مرسته کوي ته به د هغه جینکو د هغه هلکانو مور او پلار ته څه ویل غواړې چې د خپلې تجربې په رڼا کې چې کوم ستا سره څنګه خپل مور او پلار مرسته کوي؟ زه هغوی ته وایم چې بس کومې دا پټ لیکوالانې چې دي هغوی دې ځکه مخې ته راشي ځکه چې یو شاعر خو مطلب د قام سترګې که نه هغه خو د چا بده نه خوښوي چې چېرته هم دی د یو شاعر په حیث باندې نو د امن او د سوکالۍ او د مینې او د ورورولۍ خورولۍ دا پیغام وړي شاعر د ځان سره نو شاعر خو ثبت نه خوښوي د شاعر مقصد دا دی چې موږ په دې خپل وطن کې امن راولو. صحیح چې امن راشي او د پښتنو ځکه خو وایي که نه مشران وایي پوهان وایي چې شاعران لیکوالان ادیبان او دغه سندرغاړي دا د یو قام سفیران دي د هغوی مثبته شکل مثبته پیغام نړۍ ته رسوي او پښتو ژبه پښتو کلتور ژوندی ساتي هغه ټکي چې هغه د خلکو نه هېرېږي ځکه نو هغه دوی په خپل دغه شاعرۍ کې بار بار تکراروي او دغه سندرغاړي هنرمندان چې ویني دغه شان دغه ژبه ورسره ژوندی پاتې شي. په تلو کې غواړو چې بس یو نظم یا یو غزل د نورو بس د هغې نه پس تاسو ته اجازه درکړو. د پروګرام وخت بالکل سر ته رسېدلی دی. نوره احساس ما خو ډېرې سترګې په دنیا لیدلي داسې مې جانانه که والله لیدلي کور چې د بسترګو کې د مینې جوړوم ما پکې خوبونه خبلها لیدلي ستا د بڼو سوري ته چې کښېنم نو دمه شم چې داسې یخ سوری په بیدیا لیدلي ستا د زنې خال ته شیخ کتل او دا یې وویل ما په ورځ کې ستوري د سبا لیدلي مچ په تو سترګې مې جانانه د پرهر نه ما مې خپل زخمونه په خندا لیدلي وینې مې احساس شو ستا په غېږه کې جانانه سترګې چې مې ستا نن په ژړا لیدلي. ډېر ښکلی ډېر ښه او تاسو وایئ چې کتاب به م راځي خو چې کله شاعري تاسو پالش شي ښه شي تاسو استادان ووایي چې اوکې دا شاعري بالکل د چاپ کولو ده هسې که کتاب چاپ کړي نو نوم به ولسک دی نور احساس بس دا اخري پوښتنه ده احساس به ولګ دی او دا احساس تخلص ته ولې ځان له ایښی څه وجه ده دا خلک چې ځان له هغه خلکو ته پته ولګي چې په ځان کې شعور پیدا کړي ځان کې احساس پیدا کړي صحیح دغه وجه ده. نوره احساس بیبي 19 کلنه د 11 جماعت طالب علمه د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ سیمې چې ورته لیټل سویزرلینډ هم ویل کېږي سوات سره تعلق ساتي نو ډېره مننه کوو ستاسو چې ډیوې ته م وخت ورکړو را سره م خبرې اترې وکړې خپل نظمونه خپله غزلې او خپله شاعري م را سره شریکه کړه او ډېره مننه کوو ستاسو یو جهان مننه خوشحاله وي. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو دا وه د نن ورځې ډیوه ستوري خپرونه تاسو پکې نوره احساس ویډیو لیدله او د هغې خبرې او د هغې شاعري تاسو واورېدله. فکر کوم چې ستاسو خوښه شوي وي خپل نظر را سره خامخا شریک کړئ ووایئ راته په راتلونکي خپرونو کې که ستاسو په ټولنه کې ستاسو په علاقه کې ستاسو په سیمه کې داسې کم ټیلنټ داسې کم قابله خلک چې هغوی په ټولنه کې مثبته رول وي په دې کامنټونو کې مونږ ته ولګوئ مونږ بیا خامخا د خپلو پروګرامونو برخه جوړو او هغه خلک به مونږ نړۍ ته ښایي ټولې دنیا ته ټولو پښتنو ته بیا ښایو چې دغه شانتې او دغه مثالونه به مونږ خلکو ته ورکوو. نوره احساس په دې چې څومره هم ستاینه وشي 19 کلنه ده تنکۍ جینۍ ده او د خپل پلار په مرسته باندې خپلې شاعرۍ ته وده ورکوي او وایي چې اوس هم شاعري هغه شانتې پخه نه ده خو دا خپل کوشش کوي خپله هڅه کوي خپل همت یې نه دی بایللی خپل تعلیم ته هم توجه ورکړې ده او وایي چې د دې شاعرۍ د وجې ډېر خلک زما عزت هم کوي احترام هم کوي زما او تر دې چې زما د سکول پرنسپل زما ډېره ستاینه کوي او ستاینه مې ولې کوي وایي چې دا د سوات ځلانده ستوری دی بلیدونکی ستوری دی او دا وایي چې دا به د سوات مثبت اړخ نور هم پر وړاندې بوځي
نو واقعي هم داسې ده. نو زه به تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې، خو تاسو ته به دا ووایم چې د اوس نه څو شېبې وروسته به موږ تاسو بوځو استانبول ته. استانبول نه به موږ ته یو ځوان خپله کیسه کوي په غیر قانوني توګه. هغه ځوانان هلکان چې د وطن نه بهر ځي، د کومو ستونزو کوم مشکلاتو سره مخ وي، رحمت چې د باجوړ سره تعلق ساتي، موږ ته به نه خپله کیسه کوي. نو دغه خپرونه اورېدل او کتل مه هېروئ. زه وکیل خان د نه اخلم اجازت چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ او د لوی الله په امان.